د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په دې لنډه ویډیو کې درته څو بیلابیل موضوعات لرو. لومړنۍ موضوع په تورخم کې د افغاني او پاکستاني لوري ترمنځ خبرې دي. همدا ډول په ټول هیواد کې د کلدارو په راکړه ورکړه باندې د اسلامي امارت له لوري د بندیز اعلان. همدا ډول د سپینزر دولتي شرکت وایي چې ننګرهار ته یې کسان لیږلي ترڅو هلته رومیان راټول او دغه رومیان وچ کړي. نن 5مه ورځ ده چې تورخم د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ د جګړې څخه وروسته بند شوی ده. تورخم بندر په دغه فرضي کرښه کې نن افغاني او پاکستاني مسؤلینو ترمنځ خبرې شوې دي. تورخم بندر کې د افغانستان او پاکستاني مسؤلینو ترمنځ د دروازې د خلاصېدو په اړه نیم ساعت خبرو دوام وکړ. یاد ګډ مجلس کې چې افغان لوري څخه کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب یې مشري کوله، د تورخم د دروازې د خلاصېدو مسافرو ته د اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې شوې دي. ورته مهال کې تورخم کمیسار وویل چې پاکستاني مسؤلینو له موږ سره د خبرو کولو وروسته وخت وغوښت چې موږ د خپلو مشرانو سره دغه اړونده خبرې شریکوو ترڅو دغه لاره زر تر زره خلاصه او رامنځته شوې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو لا تر اوسه هم نه ده معلومه چې تورخم دروازه به کله خلاصه شي. همدا ډول ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د تورخم دروازه د لویو موټرونو پر مخ خلاصه شوې ده او سبا به د مسافرو پر مخ هم خلاصه شي، خو دغه خبرونه تر اوسه نه دي تایید شوي. همدا ډول کمیسار وویل چې دغه خبرې هیلې بښونکې دي او پاکستاني لوري دا منلې ده چې لاره هم دوی بنده کړې ده او لومړی په افغان خاورې باندې برید هم د دوی لخوا شوی ده. د سپینزر دولتي شرکت وایي چې په تورخم کې بند پاتې رومیان اخلي او وچوي. یاد شرکت ویلي دي چې د تورخم لارې د بندېدو څخه وروسته هغه کانتینر چې خارج ته تلل د لارې بندېدو له امله بیرته ننګرهار ولایت ته راتاو شوي دي. هغه وایي چې دغه رومیان له وچولو وروسته نورو هیوادونو ته صادروي. د دې شرکت مسؤلین وایي د رومیانو د خرابېدو مخنیوي په موخه یې تورخم کې بند پاتې ټول رومیان اخلي او وچوي یې. د اسلامي امارت د مشر له لوري په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیز ولګول شو. د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر اساس په ټول هیواد کې پر کلدارو راکړه ورکړه بندیز لګول شوی ده. د پاکستاني کلدارې ګرځول، معامله او هر ډول استعمال باندې بندیز ده. ټولو والیانو، ولسوالانو او مسؤلینو ته امر شوی چې تر 2 میاشتو وروسته هیڅوک هم حق نه لري چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. همدا ډول په دغه فرمان کې راغلی دي که چیرې له دې 2 میاشتو څخه وروسته څوک کلداره وګرځوي یا یې استعمال کړي قانوني چلند به ورسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې کلداره په وروستیو کې ډیره راغورځېدلې ده چې ګڼ شمېر هیوادوال یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي او تاوان یې ورسولی ده. د دې ترڅنګ په زیاترو سرحدي ولایتونو کې لا هم کلداره چلیږي چې د ننګرهار سرحدي ولسوالیو همدا ډول د جنوب ځینې ولایتونه دي چې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کیږي.